بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مشرانو د کشرانو ټولو ډیره مننه. زه به ته لومړی دوه شعرونه ووایم چې د وینو ډکې شونډې د وینو ډکې شونډې د زخمونو درته خاندي د وینو ډکې شونډې د زخمونو درته خاندي اشنا د پښتنو په محلونو کې ډیری د خیاله چې مې وځي داسې چل را باندې کیږي د خیاله چې مې وځي داسې چل را باندې کیږي اشنا لکه د وینې مې رګونو کې ډیری مننه. یو غزل به درته ووایم ارشاد. هماسې نوي کلامونه نشته دي ډېر وخت شوی چې څه مو جوړ کړي نه دي خو چې څومره حسرتونه وي په سترګو کې مو وینې شي څومره حسرتونه وي په سترګو کې مو وینې شي او تاسو که لمبې راټولوئ درته رنګینې شي تاسو بختور یې د انځر ګلونه ووینئ تاسو بختور یې د انځر ګلونه ووینئ مونږ د سپرلي په انتظار کې سترګې سپینې شي مننه ډېره مننه. فقیر صاحب وایي چې مونږ که په سمه لار قدم دو پکې لویږو مونږ که په سمه لار قدم دو پکې لویږو تاسو ته کږې او کندې لارې هم میینې شي مننه شکریه. مونږ څومره سپیره یو چې مکن د حلقه هم نه ځي مونږ څومره سپیره یو چې مکن د حلقه هم نه ځي تاسو که د زهرو پیالې نوش کړئ هم شیرینې شي ډېره مننه. لالی چې وګوره زمونږ پیغلې د حورو ترجمانې دي وګوره زمونږ پیغلې د حورو ترجمانې دي ستاسو چنګړې په یو خبره معجبینې شي وګوره زمونږ پیغلې د حورو ترجمانې دي ستاسو چنګړې په یو خبره معجبینې شي. او شعر دی چې قدرې څوک ونه کړي که سرې لمبې پې پورې شي قدرې څوک ونه کړي که سرې لمبې پې پورې شي ځکه خو جذبې د زلمو زړونو کې واورینې شي ډېره مننه. او دلته مینه زړه غواړي موسم د پسرلي غواړي دلته مینه زړه غواړي موسم د پسرلي غواړي نوم پکې د رسم رواج راشي غلي مینې شي. او زه احمد علي د پښتون بخت یم سپیره یم زه احمد علي د پښتون بخت یم سپیره یم سکه مې په لاس د سلیمان د لاس نګینې شي ډېره مننه